د افغانانو لپاره بد خبر د اقتصادي سقوط ویره له 1,000,000 ډیر افغانان هیواد پریښی دا چې ولې ویډیو کې وګورئ مستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې د اقتصادي سقوط ویره نیویارک ټایمز وایي له 1,000,000 زیات افغانانو هیواد پریښی دی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور دی چې سرلیک کې له 1,000,000 زیات افغانان اقتصادي سقوط له ویرې له افغانستان نه تښتېدلي په مطلب کې راغلي په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچېدو دي او لوږه د خلکو ژوند ګواښي په زیاتېدو د هره ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان لخوا نورو هیوادونو ته ځي ورځپاڼې د نجف اخلاقي په نوم د یو 26 کلن افغان خبرې راخیستې چې د یو قاچاقبر په مرسته ایران ته د تللو لپاره اوسمهال په زرنج ښار کې پروت دی اخلاقي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي چې ده ته بله لاره نه وه پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول افغانستان د اقتصادي کړکېچ کندې ته ولوېده ورسره میلیونه افغانان په لا د مخه لاس او خوله څه نه درلودل نور هم بېوزله شول بلې ورځپاڼې یو اس ډي ټي د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړیو هغه لیک تبصره کړې ده چې له افغانستان له امریکایي ځواکونو سره د همکارانو او د افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه کړې ده